زلمی خلیلزاد بیا کومه لوبه روانه کړې. اشرف غني او نورو سیاسونو ته یې څه ویلي؟ سلام ستړي مشئ. سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته د خپل سفر په لړ کې د ولسمشر غني په ګډون د هېواد له سیاستوالو او طالبانو سره د یو ګډ حکومت پر طرح او میکانیزم خبرې اترې کړې. حامد کرزي او عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي چې خلیلزاد له سیاستوالو سره د ګډ حکومت یوه طرحه شریکه کړې او ویلي دي چې د دغې طرحې په هکله خپل نظرونه له ده سره ژر تر ژره شریک کړي. دا سرچینې زیاتوي چې زلمی خلیلزاد له اغېزناکو سیاسي څېرو سره د دوشنبې او سه شنبې ورځې په کتنو کې ویلي چې په دوحه کې به د سولې بهیر څنډې ته شي او ډېر پام به د طالبانو په ګډون د یو ګډ حکومت د جوړېدو په تړاو د یوې ملي او نړیوالې غونډې پر جوړېدو راټول شي. له کابل وروسته به خلیلزاد دوحې ته ځي او له طالبانو سره به دا طرحه شریکوي. که په ساده الفاظو ووایو، خلیلزاد د بن په څېر د یوې غونډې او طرحې پلان لري، خو بنسټیزه پوښتنه دا ده چې له ګډ حکومت وروسته به راتلونکی نظام څه ډول وي. د ملي روغې جوړې دالي شورا د مشرتابه شورا غړي سید اسحاق ګیلاني د شریک حکومت د رامنځته کېدو په اړه ویلي. شریک حکومت په درد نه خوړل کیږي، خو زیاتوي چې له دغه وضعیته ښه ده چې رامنځته شي. نوموړي دغه راز ویلي: شریک حکومت یو امتیاز لري چې جګړه به پای ومومي او یوې دایمي سولې ته به زمینه برابره شي. تمه کېږي چې خلیلزاد به په کابل کې په دې تړاو خپلو سلا مشورو ته ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر یې ماڼۍ نه غواړي چې په دې تړاو غبرګون وښیي، خو ولسمشر غني تر دې وړاندې خبرداری ورکړی چې تر هغې چې ژوندی وي طالبان به لنډمهالی حکومت ونه ګوري. په هر حال تاسو د خلیلزاد د دغې طرحې په اړه څه نظر لرئ چې له مخې به د دوحې خبرې څنګ ته یو نړیواله غونډه به راوبلل شي او د هغه له لارې به واک وویشل شي او یو نوی حکومت به رامنځته شي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.